بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکه دوره کې من د سورة الکهف 59 آیت ختم کړی. نن به شروع کوو د 80 نمبر آیت نه چې د دې ځای نه بیا الله رب العزت واقعه بیان کړې ده د موسی او د خضر علیهم السلام. د موسی علیه السلام واقعه د خضر سره ډېره ناشنا واقعه ده، د درسونو د عبرتونو نه ډکه قصه ده، او زما الحمدلله په دې باندې مستقل درس او بیان هم شته چې ما پکې صرف دا واقعه ذکر کړې ده او دا قصه، او بیا په هغې کې موږ ته کم درسونه، کم عبرتونه، کمې فایدې پکې دي هغه بیان شي. دا قصه الله رب العزت دلته ولې بیانوي؟ نو د هغې یوه وجه دا ده چې مکه کې مسلمانان کمزوري او مشرکان چې د هغه زورور، نو الله رب العزت دې کې اشاره دې طرف ته کوي چې دا حالات به الله بدل کړي. اگر که ظاهره کې دا بل شان ښکاري، ظاهره کې داسې دی چې کافران زورور دي، یو ورځ مې داسې راشي چې دا مسلمانان به زورور شي. نو وګوره قصه د موسی او د خضر علیهم السلام چې ظاهره کې هغه کار یو شان ښکاري او په هغې کې بیا دننه نور حکمتونه پراته دي. دغه شان بعض علما وایي الله دا قصه د دې دپاره راوړه چې اهل کتابو ته دا وایي چې تاسو له پکار وه چې د دې قصې تپوس هم کړی وي، ځکه چې دې قصه کې سفر شوی دی د علم د زده کړې دپاره، نو د فایدهمنه قصه ده دا به معلومه کړی وي. ښه، په دې کې بله فایده هغه دا ده چې یا د دې دپاره دا واقعه راوړه نږدې الله رب العزت دا خبره وکړه چې ما پیغمبران لیږلي دي یره ورکوونکي او زیري ورکوونکي. نو په هغه پیغمبرانو کې مشهور پیغمبر موسی علیه السلام دی، او خضر علیه السلام د مبارک هم خبره روانه چې دا نیک سړی و که دا نبي و. خضر علیه السلام دته د ده نوم په دوو طریقو سره ویلی کېږي، خضر او خضر علیه السلام. خضر او خضر دواړه صحیح دي چې هر څنګه یې وی، او دته دا خضر په دې وایي چې دی به په کوم ځای باندې کېناستو نو هغه ځای به الله رب العزت شین کو. یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خضر ته خضر په دې ویلی کېږي چې کله به دی په داسې ځمکه کېناستو چې هغه به وچه وه، یعنې په هغې چې به کوم واښه و کومه ګیاب و هغه به وچه شوې وه، خو چې دی به هلته کېناستو نو او بیا به پاڅېدو الله رب العزت به هغه ځای شین کو. او خضر ابن ملکان ابن فالغ ابن عابر دا د نوم دی، او د ابراهیم علیه السلام داسې راځي او تاریخ کې چې د ابراهیم علیه السلام د نیکه د تره زوی دی، الله اعلم. او خضر د ده لقب دی، خپل نوم یې ایلیا دی، ایلیا، او خضر د ده لقب دی په دې باندې مشهور شوی دی. او دی په بني اسرائیلو کې نه و، دی بني اسرائیلو کې نه و. او راجعه خبره دا ده چې دا د
انبیاو نه دی، نبی دی. بعض علما وایي دا نیک سړی و، خو ښکاري داسې چې دا نبی دی. ولي الله قرآن کې وایي رابشي فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا. یو بنده زما یې وموندو، خضر علیه السلام یادوي چې الله وایي ما ول د خپل طرف نه خاص رحمت ورکړی، او د خاص رحمت د دې نه مراد نبوت دی. بل دا کم علم چې د هغه سره و ناشنا علم و الله وله ورکړی، نو دا علم د انبیاو سره چې الله رب العزت د وحي په ذریعه ورکړی. نو راجح دا ښکاري والله اعلم چې دا نبي و. بله خبره دی مړلی، یعنې صوفیانو او بعضو قبر پرستو حضراتو دا خبره چلولې ده او مشهوره کړې ده، وایي دی ژوندی دی. او لا نښه یې اوله دا ذکر کړې ده چې لاس ورسره میلاو کړي نو د دې ګټې ګوتې دا هډوکې دا پکې نشته دي ځکې. نو چې داسې سړی دې ولیدو نو پوه شي چې دا څوک دی، دا خضر علیه السلام دی. دا ټولې بې سنده خبرې دي پالتو. هغه وفات شوی دی په خپله زمانه کې، او د اوسه پورې الله ژوندی ساتلی ولې دی، او بیا چې په دې دنیا کې دی نو په کوم ځای کې دی، په کوم ځای کې دی، او دا دومره څه په دې دنیا کې راځي نو دی راښکاره کېږي ولې نه چې د مسلمانانو ته پکې یو لار وښیي. داسې خبرې دي د ځان نه جوړې کړی شي. نو خضر علیه السلام چې دی هغه په خپله زمانه کې وفات شوی دی. یو روایت کې داسې راځي چې موسی علیه السلام یو ورځ تقریر وکړو، او داسې تقریر وکړو چې رقت القلوب وفاضت العیون، زړونه نرم شو او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. چې پیغمبر تقریر کوي نو هغه به څنګه تقریر، نو کله چې ویده دا تقریر ختم کو رسول صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې یو کس پاڅېد او بني اسرائیلو کې هغه د ده نه ډېر متاثره شو د دې تقریر نه. وی هل فی الارض من هو اعلم منک، داسې څوک د ځمکې به د مخ شتي چې ستا نه به زیات پوهی. موسی علیه السلام سوچ وکړو، هسې خپل ځان ته یې وکتو، د خوا او شا د خلکو ته یې وکتو. نو هغه د الله د طرف نه رالیږلی شوی پیغمبر دی، تورات پې الله نازل کړی دی، الله ورسره په خپله خبرې کړي دي، او ناشنا معجزې الله رب العزت دله ورکړي دي. نو هغه د هر څه ته چې هغه سوچ وکړو نو هغه ویې نه، زما نه پوهه بل نشته. دا جواب د هغه د یو طرف نه چې سوچ وکړي ښه صحیح جواب دی، لکه چې هره زمانه کې چې پیغمبري نو پیغمبر د ټولو امتیانو خلکو نه زیات پوهې دې کې شک نشته. خو بیا هم الله رب العزت د هغه تربیت کول غوښتو، په دې خبرې پوه کوو چې تا له داسې ویل نه و پکار، تا به د علم واپس کړی وی الله ته چې لوی عالم چې دی هغه الله دی، او زما یو داسې بنده شتي موسی چې د هغه سره داسې علم دی چې هغه تا سره نشتي. نو ته به هغه پسې د هغه علم ته وګوره، ته څنګه وایې چې زما نه څوک پوهه نشتي. نو موسی علیه السلام اراده وکړه چې زه دغه طرف ته زما او دا سړی لیدل غواړم. یو روایت کې داسې هم راځي، وی موسی علیه السلام په خپله سوال وکړو الله ته چې یا الله که ستا به دې بندګانو کې څوک داسې وي چې زما نه زیات پوهوي فدلني علیه، دغه بنده ما ته وښایه. وی الله ورته وایي چې نعم فی عبادي من هو اعلم منک، زما په بندګانو کې داسې شتي چې د هغوی سره هغه علم دی چې تا سره نشتي. نو بیا ورته وایي ثم وصف له مکانا، الله ورته دغه ځای وښود، واذن له فی لقائه، او اجازت یې ور ورکړو چې ته لاړ شې سفر وکړه هغه طرف ته. نو موسی علیه السلام سفر وکړو. هغه قصه بیانېږي، ډېره خوندوره قصه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ او کله چې وی موسی علیه السلام خادم خپلتا، خادم د یوشع بن نون علیه السلام، د خادمو ډیره زمانه د موسی علیه السلام خدمت کړه او الله ول بیا نبوت هم ورکړه، ځکه الله نبی جوړ کړه. او بعض تاریخونو کې داسې راځي چې دا د موسی علیه السلام خوریی و، یوشع بن نون د موسی علیه السلام خوریی و، بس د هغه خدمت به یې کوو، د هغه نه به یې علم زده کوو. موسی علیه السلام درته وی لا ابرح، زه به همیشه روان یم، حتی ابلغ مجمع البحرین، تر دې چې ورسېږم ځای د جمع کېدو د دوو دریابونو ته، او امضی حقوبا، یا بزم ډېره زمانه. الله ورته دغه ځای ښوولی و چې کوم ځای کې دوه دریابونه جمع کېږي، دغه ځای کې به تا ته زما دغه بنده میلاویږي. اوس دا د دوو دریابونو د جمع کېدو دا ځای دې کې ډېر اقوال دی چې دا کم ځای دی، خو د چا سره هم داسې مضبوط دلیل نشته چې هغه دا ځای دی. خو مقصدي خبره دا ده چې الله رب العزت هغه ته دا ویلي و چې کوم ځای کې دوه دریابونه یو ځای کېږي، همدې ځای کې به تا ته زما بنده میلاویږي. نو د دې خپل خادم ته وایي چې بس ځو، زه د هغه وخته پورې په ارام نه کښېنم، زه به روان یم چې زه دغه ځای ته نه یم رسېدلی، او که ونه رسېدم چې بیا خو به روان یم. دې ځای کې فایده زموږ دپاره چې ته به په علم پسې ځان ستړی کړې، علم پسې به سفر کړي. موږ معمولی 15 منټه نشو ورکولی، 15 منټه موږ ته ګرای دی، 10 منټه موږ ته ورکول ګرای دی. پرېږدله ماله د مال او د بل څه خبره نه ده کړې چې مال به لګوو، که د مال د لګولو دې وي نو بیا خو پته نشي چې څوک به پکې وي نه او که نه، چې صرف هغه لږ وخت ورکول دومره ګران دي. نو دا موسی علیه السلام شک په دې کې نشته چې دی د خضر علیه السلام نه غوره دی، ډېر دی غوره دی، دا په اولو العزم پیغمبرانو کې دی، او د ده سره علم د هغه د علم نه زیات دی. خو مسله دا ده چې هغه سره چې کوم علم دی هغه علم د ده سره نشته. نور دی دا مطلب نه چې د هغه سره د ده نه زیات علم دی، خو د هغه سره چې کوم علم و هغه یو خاص قسم علم الله هغه له ورکړو چې هغه علم د موسی علیه السلام سره نه و. خو دلته غوره روان دی په هغه چا پسې د علم زده کولو دپاره چې دې ته غوره دی. علم زده کول د لوی عبادت دی، د دې دپاره به وخت ورکړې، د دې دپاره به بدن قربانوي، د دې دپاره به مال لګې، د دې دپاره به ځواني لګې، هله به څه نه څه ته یې زده کړې. دا طریقه د موسی علیه السلام نه یې زده کړه. وایي زه خو به روان یم. فلما بلغا مجمع بینهما، نو هر کله چې ورسېدل دواړه ځای د یو ځای کېدو د دواړو ته، ځای د یو ځای کېدو د دواړو، یعنې ځای د یو ځای کېدو د دواړو دریابونو. که دوی چې کله په سفر باندې ووتو نو د ځان سره یې مهیم راغستی دی، او دا طریقه ورته الله رب العزت ښوولې وایي ته به ځان سره مهی راوالې. دا مهی دوی سور کړی دی، خو چې کوم ځای کې دا مهی تاسو نه ورک شو هلته به تاسو ته زما دغه بنده میلاویږي. دا خبره ورته الله کړې. الله رب العزت وایي دوی چې کله دغه ځای ته ورسېدو نو دمه یې وکړه، دمه یې وکړه، و دوی سترګې لګېدلې دي او دغه مهي کې الله ساه واچوله او هغه په دې اوبو کې ورننوتو. او الله قادر دی په هر څه باندې. کله چې داسې قسمه خبرې راشي که نه، او څوک خپل رب پېژني نو هغه ته پته دی چې د الله د قدرتونو په مخ کې د هېڅ کار نه دی. لکه انسان ته وګوره، د غوښې یو ټوټه وه، صرف ټوټه وه، چې رب پکې ساه واچوله د هغه د انسان جوړ شو. اوس که موږ دا ووایو چې دقه انسان مړ شو، ساه ترې ووته او بیا پکې هغه رب ساه واچوله او را ژوندی کړو، نو دا خو عجیبه خبره نه ده. نه دا مهی
چې مهی و او ژوندی و نو سا پکې چا اچولی اوس د مرګ نه بعد که چا په ده کې سا اچولی د نو هغه څوک دی هغه الله دی نو داسې عجیبه خبره نه ده نو دا مهی اوبو ته ورکوی شوی دی دوی چې راپاسېدو روان شو نو الله وایي کله چې دغه دریابونو د جمع کېدو د ایزي ته ورلو نسیا حوتهما دوی نه مهی هېر شو فاتخذ سبیله فی البحر سربا نو ونیوله هغه لاره خپله په دریاب کې سورنګ د کوم اوبو کې چې دی ورننوتی او په کوم طرف تللی د هغه ځای نه داسې سورنګ غونته کې جوړ شوی دی وی راپاسېدو وایي زه چې ځو دا سفر پوره کړو فلما جاوزا نو هر کله چې تیر شو دواړه د دغه ځینه واوړېدو قال لفتى وی خدمتګار خپل ته آتنا غداءنا راوړه موږ ته خوراک زموږ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا یقینا میلاو شوي یو موږ د دې سفر زموږ نه د ستړیوالي سره الله اکبر وی سفر ستړي کړي علم یې زده کول داسې ګپ خو نه دی چې زه به دوه کتابونه یا یو کتابچه به مطالعه کړم یا به یو څو ټکي د عربۍ زده کړم یو به زه به څه کې عالم یم نه علم یې زده کول د لوی محنت غواړي د الله د توفیق نه بعد چې الله دله توفیق درکړي بیا ته محنت وکړي کوشش وکړي نو څه نه څه به یې زده کړي څه نه څه دا هم نه چې هر څه به یې زده کړي څه نه څه به یې زده کړي داسې ویلی کېږي بعضو مفسرینو دا خبره نقل کړې ده لکه تفسیر د امام ابن عطیه هغه وی موسی علیه السلام تلو د الله ملاقات له 40 ورځې تېرې کړې دي هلته نه وږی شوی خو چې کله دی په خضر علیه السلام پسې روان شو نو په دې اولنۍ ورځو کې بدل وږه راغله چې د الله سره ملاقات دا یو ځان له ملاقات دی او د الله د بندګانو سره ملاقات دا ځان له ملاقات دی فرق دی په دې کې او په هغې کې الغرض موسی علیه السلام خادم ته ویره دا خوراک راوباسه وږي شوي یو قال اویا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة آیت ولیدل کله چې ځای ونیو موږ د ګټ سره یا موږ ګټ ته دوی د ګټ خوا کې دمه کړې وه که ویده شوي وي تا ته یاد دی هغه ګټ خوا کې چې موږ دمه کوله فإني نسيت الحوت نو یقینا هیر کوما مهیر هغه ځای کې زما نه مهیر شوی دی خبره زما نه بلکل هیره شوه چې زه تا ته وکړم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره او نه دی هیر کړی ما نه دا مګر شیطان چې یاد کړی مې وی تا ته چې دا مهی مې تا ته یاد کړی شیطان رانه دا خبره هیره کړه حالانکې ما لیدلی چې هغه لاړو دې اوبو ته ورکوشو خو بس خبره زما نه هیره شو واتخذ سبيله في البحر عجبا او ونیوله هغه لاره خپله په دریاب کې ناشنا ډېر په ناشنا طریقې سره دا مهی په دې اوبو کې روان و یو لار ورته ووت قال وی موسی علیه السلام ذلك ما كنا نبغى دا هغه ځای دی چې موږ لټوو هغه بس دغه ځای دی موږ ته الله دا خبره کړې وه چې کوم ځای کې دله دا مهی ورک شو خو دقه ځای دی فارتد على آثارهما قصصا نو راواپس شو دواړه په نښو د قدمونو خپلو واپس تلونکي په هغه د خپو د قدمونو چې کمې نښې وي په هغې باندې واپس را روان رالو هغه ګټ ته واپس د کوم ګټ سره چې دوی دمه کړې وه او دوی لږ خوب کړه فوجد عبدا من عبادنا
نو اوموندو دوانو یو بنده د بندګانو زمونږ نه. هلته چې ګوري یو کس پروت دی او حدیث کې راځي چې څادر یې په ځان اچولی دی او دا څادر یې په ځان داسې راچولی دی لکه سړی چې د مړي نه څادر تاووي، د سر نه مو د خپو نه. الله وی هلته یې زمونږ یو بنده وموندو فوجدا عبدا من عبادنا. نو د قصې په اوله کې ګوره الله تا ته دا وی چې داسې نه چې د خضر علیه السلام دغه علم ویني او بیا د الله سره برخدار جوړ کړي چې دا خو جو په غیبو پوهېدو نه دا خو الله پوه کړی دا خو د الله بنده و. نو د اول نه تا ته خبره واضحه کړه چې دا قصه چې د چا را روانه ده او د چا قصه چې بیانېږي دا ګوره د الله بنده دی. نو داسې نه چې ته د الله دا بنده راوچت کړي او د الله سره یو شان کې نه. دته چې دا علم چا ورکړی دی او دله چې دا مقام چا ورکړی دی د هغه سره به یې شریک کې نه. صحیح دی یو مقام لري خو بیا هم د الله څه دی د الله بنده دی. چې دی کله هلته ورسېدو موسی او خضر علیهم السلام دواړه ورسېدو نو یو کس یې وموندو چې هغه په ځان باندې څادر اچولی دی پروت دی. بعضو روایتونو کې راځي چې نری بدن یو ډېر ښایسته سړی و. موسی علیه السلام ورته السلام علیک سلام یې پرې واچو. خضر علیه السلام د دې سره ډېر تعجب وکړو چې دا دی څنګه پېژني دا سلام دا مسله. نو ورته ومن يعرف السلام في هذه الارض په دې ځمکه باندې خو دا څوک نه پېژني ته څوک یې؟ هغه وایي انا موسی زه موسی یم علیه السلام. دې ته عاجزي وایي. موږ چې داسې معمولي که لږ پوهه وي یا یو دوه روپۍ را سره ته څوک یې نو په خپله ووایي پلانی حاجي صاحب، زه پلانی شیخ صاحب خبرې کوم، زه پلانی او پلانی او علانوي انا موسی زه موسی یم. دا نه چې زه موسی او هغه چې الله ورسره خبرې کوي. الله اکبر، الله ورسره خبرې کوي، معمولي سړی نه دی. او د بني اسرائیلو پیغمبر او هغه داسې هېڅ خبره یې ورته نه ده کړې. د رابشي سلیمان علیه السلام چې خط لېږلی و بلقیس ته انه من سلیمان، بس په خط باندې له پاسې لیکلي وي دا خط دی د سلیمان د طرف نه. دی ورته نه ویلي چې هغه باچا دی، په پیریانو یې باچایي ده او په انسانانو یې باچایي ده او سیله یې د هغه تابع ده. څومره چې انسان عجزه یي دومره دا غټ انسان یي. خو دا چې په زور مزه دا کوي چې خلک ستا مقام بیان کړي، خو دا چې په زور ځان له بیانوي زه پلانې صیب او زه پلانې او زه علانې، دې سره انسان دروند نه ښکاري. وایي زه موسی یم. هغه ورته هغه موسی هغه د بني اسرائیلو پیغمبر چې د هغه یو ځای. نو هغه ورته وایي موسی علیه السلام ورته وایي تا ته چا دا خبره کړې ده چې زه د بني اسرائیلو پیغمبر یم؟ وی الذي بعثك الی هو الذي اعلمني. کوم رب چې ته زما خواله رالېږلی مکه رب راته ویلي چې دا موسی دی علیه السلام او دی د بني اسرائیلو پیغمبر دی. په دې طریقې سره دوی د یو بل سره تعارف وکړو. آتیناه رحمة من عندنا چې ورکړی و موږ هغه ته رحمت د طرف زموږ نه. رحمت نه مراد نبوت. وعلمناه من لدنا علما او ښولی و موږ هغه ته د خپل طرف نه خاص علم. دې ځای کې هم دا مسله واضحه شو. ګورې داسې نه چې څوک بیا دا وایي چې خضر علیه السلام په غیب وپوهېدو. دا خبرې د غیب وي خو دې پې چا پوه کړی دی؟ الله پې پوه کړی دی. موسی علیه السلام ورته ډېر په اوچت ادب سره دا خبره وکړه. دې ځای نه ادب یې زده کړي. زده کوونکی طالب علم دی به د استاد سره څنګه خبره کوي؟ قال له موسی ووایي هغه ته موسی علیه السلام هل اتبعک
آیا روان شمزتا سره على أن تعلمني مما علمت رشدا بدي شرط چې تعلیم براکې ما ته د هغې سنه چې ښوولی شوی دی تا ته هدایت دا کوم هدایت چې الله تعالی درکړی دی دا کوم علم چې تا له درکړی هغه به ماته ښایي زه تا سره ځم سوال یې ترې وکړو ادب دی امر یې ورته ونه کړو چې زه تا سره ځم زه چې ځو تیاره قصه داسې هم راغلی یم نه وایي زه تا سره لاړ شم ستاسو اجازت شته ادب دی د عالم سره د مشر سره د پوه انسان سره چې الله وله مقام ورکړی هغه سره چې خبره کوي داسې نه چې د عام چا سره خبره کوي او زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې موږ کې داسې خلک شته چې دا ادب ورته نه دی معلوم دا ادب ورسره نشته دغه شان به سړي سره میلاوي شو اډر به کوي یو راشه لکه ته به وایي چې دا نیکه مې ګوره کوم ځای کې را پیدا شو خلک عام سړي ته داسې نشي ویلی پاتې لا چې بیا الله ول علم ورکړی او مقام او شان او مرتبه ول ورکړی نو موسی علیه السلام ورته ویوي زه تا سره ځمه خو د څه دپاره چې ته به ما ته د هغه علم نه څه نه څه وښې چې الله تا ته ښوولی دی او کوم هدایت یې تا ته در نصیب کړی دی قال وی خضر علیه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا يقينا تتاقت نلري ما سرد صبر كولو وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا او څنګه به صبر وکړي ته په هغه خبره چې نه دی راګیر کړی تا هغه په علم کې نو ده ته څنګه پته ولګېده چې دی صبر نشي کولی نو یو ده چې د ده سره چې کوم علم دی دا دی عجیبه ده ته واضحه ده چې په دې څوک صبر نشي کولی په خپله ورته پته ده دې چې کوم کارونه کوي نو ظاهره کې هغه بل شان دی او حقیقت یې بل شان دی نو په هغې څوک صبر نشي کولی دې ته ما سره صبر نشي کولی بعض علما وایي چې ده ته پته وه د موسی علیه السلام د حقیقت ورته الله بیان کړی و د هغه چې کوم شان دی او مقام دی چې ده د فرعون سره مقابله کړې ده نو ده د اندازه ولګوله چې د فرعون سره مقابله کړې ده نو دی ګوره که زما په دې خبرو او زما په دې کارونو صبر وکړي نو ته ما سره صبر نشي کولی او واضحه ده وایي ته به په هغه خبرو څه صبر وکړي چې تا سره علم نشتی ګوره پیغمبر ته وایي تا سره علم نشتی دلیل دی په دې باندې چې کامل علم صرف د الله سره دی پوره علم صرف د الله سره دی موږ دا ویلی شو چې پلاني سره ډېر علم دی خو داسې نه شو ویلی چې د پلاني سره ټول علم دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله وایي تاسو ته ډېر لږ علم درکړی شوی موسی علیه السلام ورته ډېر په ادب وویې قال وویې ستجدني إن شاء الله صابرا زرد چې وبمومي ما که الله وواړي صبر کوونکې ولا أعصي لك أمرا او نافرمانی به نه کوم ستا د هېڅ حکم انشاءالله یې پکې ووي بیا به د انسان پته نه لګي نو که الله وغواړي نو زه به صبر کوم او ستا د یوې خبرې به هم زه نافرماني نه کوم دې نه د ادب راووتو چې ته به د استاذ تابعدار الا په هغه خبره کې به د هغه تابعداري نه کوې او اطاعت به نه کوې چې هغه خبره د شریعت خلاف وي هلته به وله خبره نه ماني قال هغه ورته ووایي فإن اتبعتني نو که ته زما تابعداري کې تابعداري کې مطلب یې که ته په ما پسې روانېږي او ما سره ځي فلا تسألني عن شيء نو تپوس بنکې زمانه د څه شي په باره کې حتى أحدث لك منه ذکرا تر دې پورې چې بیان کم تا ته د هغې نه څه یاداشت یا څه نصیحت یا څه خبره هره خبره چې ته کې شرط ما سره به ځي خو ما نه به تپوس نه کې تر دې چې ما تا ته به خپله خبره نه کړې حتی احدث لک منه
ذکرا چې ما تا ته د هغې حقیقت نه بیان کړی، ما تا ته څه د یاداشت خبره نه کړي، ما تا ته څه د نصیحت خبره نه کړي، ته به زما نه سوال نه کړي. او دی صحیح ده. زه چې ځو دا اوس د دوی اولنۍ رحله ده، اولنۍ سفر د دواړو په ملګرتیا کې او درېیمو سره څوک دی؟ یوشع بن نون. خو د هغه تذکره پکې نه کېږي. ولې؟ اصل کردار د دې دوو دی، او اصل کردار د دې دوو دی. دا موږ دا مسله مخکې ذکر کړې، ذکر یې دواړو تذکره کېږي نه، هغه ورسره هم دی روان دی. فانطلقا، نو روان شو دواړه، روان شو کشتۍ ته ولاړ دي چې دوی بلې غاړې ته لاړ شي. کشتۍ راله حتی اذا رکبا فی السفینه، تر دې چې سواره شو دواړه په کشتۍ کې، خرقها، نو سوری یې کړه هغه. چې کشتۍ والا کله ولیده لکه دا خو خضر ده، په علاقه کې مشهور و چې نیک سړی، ودرو کشتۍ راځي. دا خو خضر علیه السلام دی، ورسره میلمانه دي چې بل طرف ته ورسول یو، دا ورته د کرایي وي، هغه وایي چې هغو ته یې موږ لیوني، دا نه کرایي، ستا په شان سړي نه څوک کرایي دي. دې نه موږ ته دا فایده میلاو شوه چې احترام او سړیتوب دا اهم دي. هر ځای کې پیسه ګټل په بعضو ځایونو کې به تاوان کې، خو کار به د سړیتوب کې، کار به هغه کې چې هغه د احترام او د ادب وي. هر شی نه چې پیسه به ځان دې د مرۍ نه نیولی چې هر شي پیسه او پیسه. هغه وایي چې صحیح دی چې نه الله دې جنتونه درکړي. کوزېدو کې یو لرګی داسې د دې کشتۍ نه راوویستو، کشتۍ یې سوری کړه. خضر علیه السلام د اول نه پوه چې زما کارونه ګوره ډېر ناشنا دي، ځکه دوی ته ما صبر نه شي کولی، په دې عام سړی هم صبر نه شي کولی. اوس که موږ سره داسې قصه راله، زموږ په مخکې څوک دا کار وکړي، دا خو لا کرایي ته نه ده اخیستی، احترام یې ونه کړی چې کرایي ته نه والي موږ به وایو ته څنګه کار دې وکړو. قال وی موسی علیه السلام اخرقتها لتغرق اهلها، ای سوری کړه تا دا کشتۍ د دې دپاره چې غرق کړي خلک د دې، دا خلک تباه کړي، دا خلک غرق کړي. لقد جئت شیئا امرا، یقینا تا راتګ کو یو کار ناشنا ته، ډېر ناشنا سړی. موږ خو راغلي وو چې تا نه څه زده کړو، هغه دې سوچ کړي چې موږ راغلي وو د علم زده کولو دپاره. سړی لګیا دی پر دې کشتۍ یې سوری کړه، دا ته څه قیسه دې وکړه. الله اکبر. هغه له الله داسې ناشنا علم ورکړی. ورته ویې یو روایت کې داسې راځي چې کله د موسی او خضر علیهم السلام د کشتۍ کې سوارو، نو په دې کې یو مرغۍ راله او په دې دریاب کې د مکوخه خپله داسې وواله. فنقر فی البحر نقره، نو خضر موسی علیهم السلام ته ووی تدري ما یقول هذا الطائر، تا ته دا پته شته دا مرغۍ موږ ته څه وایي؟ هغه وایي څه وایي؟ وایي دا مرغۍ ما ته او تا ته وایي چې ما علمك وعلم موسی فی علم الله، ستا علم خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام علم د الله د علم په مقابله کې داسې دی لکه ما چې دا مکوخه په دې اوبو کې وواله او د دې نه ما څومره اوبه راوچتې کړې، دا ستاسو علم دی او دا دریاب او دا د الله علم دی. یو روایت کې داسې راځي، امام بیهقي راوړی دی، ما اصبت انا وانت من العلم فی علم الله. وی دی خضر موسی ته ووی علیهم السلام چې زما او ستا علم د الله د علم په مخ کې داسې دی الا بمنزلة ما اصاب هذا الطير من هذا البحر، لکه څومره اوبه چې دي دې مرغۍ د دې دریاب نه راوچتې کړې دي. الله اکبر. نو ده به څومره خو یو نقطه اوبه به یو ټک اوبه به یو قطره اوبه به هغه به یې راوچتې کړې،
دا څه علم شو د الله د علم په مقابله کې هېڅ علم هم نه شو چې کله ورته ده دا خبره وکړه قال وی هغه ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا آیا ندی ویلی ما چې یقینا ته طاقت نه لري ما سره د صبر کولو ته ګورې ما ته مخکې نه پوه کړی ته ما سره صبر نشي کولی قال هغه ووی لا تؤاخذني بما نسيت مرانیسه ما په هغه څه چې هېر کړل ما ولا ترهقني من أمري عسرا او ما چوه په ما باندې د کار زمانه سختي دومره سختي مه کوه مرۍ نه نیوکې یو خبره به مانه هېره شوه ما تاته ویلي چې صحیح ده زه به تپوس نه کوم او تپوس ما وکړو په دې ټیم کې د ده دا عذر چې دی هغه قبول کوي چې صحیح ده چې ځکه رسول الله وسلم حدیث کې وایي د ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ده وی كانت الاولى من موسى نسيانا دا اولنی خبره چې موسی علیه السلام کړې ده تپوس چې کړې ده یقینا د هغه نه هېر شي رسول الله وسلم وایي دا خبره د هغه نه هېره شي هلته غرض دوی روان شو مخکې دا اوس دویم سفر دی فانطلقا روان شو دواړه حتى اذا لقيا غلاما تر دې چې کله مخامخ شول دواړه د یو هلک سره ماشومانانو لوبې کولې او د دواړه هم روان یو هلک یې پکې راولي فقتله نو مړی کو هغه خضر علیه السلام دا یو راولي او مړی کو الله اکبر په دې به څوک صبر وکړي داسې راځي چې دوی د دریاب په غاړه روان او دریاب په غاړه دې وړو لوبې کولې هلته دوی د کشتۍ نه راکوشو کړه او کشتۍ یې څه کړه سوره یې کړه او دغه چې دوی د دریاب په غاړه روان دي واړه لوبې کوي جدایي یې پکې راولي دا سټ یې ولا تاو رسول الله وسلم حدیث کې هم دا قصه د قشا ذکر کړې ده او مړی کو په دې باندې موسی علیه السلام ډېر غوسه شو ورته وی قال وی هغه اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس آیا مړ کو تا یو نفس پاک بغیر د بدلی د بل نفس نه مړه دا ته څه کار وکړو ماشوم لګیا دی د وړو سره لوبې کوي تا مړ کو او په دې نه دی مړ کړی چې د بل نفس په بدله کې یې وژني هېڅ ګناه یې نشته ډېر غوسه و نو د ډېرې غوسې نه ورته ووایي لقد جئت شیئا نکرا یقینا راتګ دې وکړو کار ډېر بد ته هغه تېر شي دغه کې ورته ویلي وي ډېر ناشنا کار دې وکړو دلته ورته څه ووایي ډېر بد کار دې وکړو قال هغه ورته ووایي الم اقل لك آیا ندی ویلي ما تاته إنك لن تستطيع معي صبرا چې یقینا ته طاقت نه لري ما سره د صبر کولو دا اوس هم په جواب کې سختي وکړه الم اقل لك تېر شوي آیت کې پکې دا نشته هلته دي الم اقل انک لن تستطيع ما نه ویلي دلته ما تا ته نه ویلي چې ته اوس دا غوسه کېږي او ما ته وایي چې بد کار دې وکړو نو ما تا ته نه ویلي چې ما نه به تپوسونه نه کې قال وی موسی علیه السلام ان سألتك عن شيء بعدها که تپوس کو ما تا نه په باره د یو شیز کې وروستو د دې نه فلا تصاحبني نو مه ملګری کوه ما ځان سره قد بلغت من لدني عذرا یقینا ته ورسېدې زما د طرف نه عذر ته ستا عذر ما ومنو بس صحیح دګه چې دوه پیرې ما ته صبر وکړو دې نه بعد که ما بیا تپوس وکړو ما به د ځان سره نه ملګری کړې که دا خبره ګوره ته به خپله وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي
امام ابو داود راوړی دی او نورو کتابونو کوم دی وی رحمت الله علینا وعلى موسی الله دې په موږ او په موسی علیه السلام رحم وکړي که لږ صبر یې کړی نو ډېر عجیبه څه به یې لیدلی وی خو هغه په خپله پکې دا خبره وکړه که د دې نه بعد مې تپوس وکړو نو بیا ما ځان سره مه ملګری کوه او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا قصه بیانوله یو روایت کې داسې راځي چې کله دا قصه رسول صلی الله علیه وسلم ختمه کړه پوره نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا وویل وی الله دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي موږ له یې منظر راکړی و موږ وایي چې الله لږه نوره قسم بیان کړی و نو هغه ته پکې دا شرط په خپله کېښود که د دې نه بعد ما تپوس وکړو ما د ځان سره مه ملګری کړو دا خبره ده په خپله کړې الله اکبر او داسې راځي په بعضو آثارو کې چې دا درې کارونه چې کم شوي دي او ده پې دا رد کړی دی نو دقه شان کارونه هغه د موسی علیه السلام سره شوي دي یا دې ته نږدې دا یو اثر کې راځي ډېره د سوچ خبره ده وی کله چې ده ووایي چې دا کشتۍ تا سوری کړه دا خو ته دا خلک غرق کې نو ده ته وویلی شو چې موسی ته چې دلته وایې چې د دې یو سوري سره د دې یو سوري سره به دا کشتۍ ډوبه شي نو ته چې مور صندوق ته اچولی وي او په اوبو کې روغ رمټ وساتلی چا ساتلی وي صندوق خو ډوب شوی نه و او ویده چې کله انکار وکړو په خضر علیه السلام باندې چې تا ولې دا ماشوم مړ کړو نو ویده ته وویلی شو چې تا چې هغه څوک ورکړی و قبطي له و مړ شوی و د هغې مبارک یې څه او کله چې هغه دیوال جوړ کړو او ده پې انکار وکړو موسی علیه السلام په انکار وکړو تا به ترې مزدوري اخیستې نو ویده ته وویلی شو چې تا چې د شعیب علیه السلام په لوڼو باندې یا د شعیب علیه السلام د لوڼو خدمت دې وکړو د هغوی په هغه څاروو دې اوبه وڅښلې او د هغې داسې مزدوري نه واخیستې نو دا کار خو ته هم کړی دی نو دې پرله د دوی دا درېیمه رحله چې ده دا ډېره عجیبه ده ډېره عجیبه به دې ده چې دې نه بعد د دوی قصه ختمېدو واله ده فانطلقا نو روان شو دواړه یاد ساتئ خادم ورسره دی هغه هم روان دی د موسی علیه السلام سره حتی اذا اتیا اهل قريه تر دې چې کله رالل دواړه اوسېدونکو د یو کلي ته استطعما اهلها نو خوراک یې وغوښتو د اوسېدونکو د هغې نه الله وبخوئ موږ مسافر یو او که څه د خوراکي نو دا نظام په کلو کې اوسه پورې دی خو اوس کم شوی دی یعنې نږدې وخته پورې د عام طریقه وه چې کلي په جومات کې یا په بل ځای کې مسافر به الله وبخوئ دا مسافر دی څوک څه خوراک به له راوړی یا د شپې انتظام وله وکړي نو دوی موږ مسافر یو او خوراک وږي شوي فابوا ان یضیفوهما نو انکار وکړو هغوی د دې نه چې مېلمستیا وکړي د دواړو هغوی نه منګني شو امام ابن سیرین رحمه الله وی ابخل قریه د ځمکې په دې مخ باندې د بخیلانو لوی کلی دا لوی کلی چې پیغمبران الله اکبر موسی علیه السلام په جنستی او بیا خضر علیه السلام او بیا ورسره خادم او هغو په خپله ووایي چې موږ وږي شوي یو مېلمستیا هغوی نه موږ نیشو دا کار موږ نشو کولی او تعجب مه کوئ د دې کلیوالو په نقش قدم اوس هم روان خلک شته دې سړی داسې تعجب وکړي چې دا شتي به کې اوس هم شتي په دغه لار اوس هم روان دي اوس دوی ځان له اوس ناست دي دواړه فوجدا فیها جدارا نو وموندو دواړو په هغه کلي کې یو دیوال چې وي که تو مخامخ یو دیوال دی
يريد ان ينقض فاقامه نږدې و چې را پرېوځي نو نیغې کو دغه دیوال راولېدو واله و بس دغه ورغی د خضر علیه السلام هغه دیوال یې روغ کو دی اوس څنګه روغ کو څنګه یې نیغ کو نو بعض وایي چې دغه دیوال یې راوګرځو او بل دیوال یې وکړو بعض وایي چې د لاس په اشاره او دا یو معجزه وه د لاس په اشاره باندې هغه دیوال څه کو هغه نیغ کو الله اعلم چې څنګه یې نیغ کړی دی خو مقصد دا دی چې دیوال یې نیغ کو بیا د موسی علیه السلام نه صبر ونه شو قال ویاغه لو شئت لاتخذت عليه اجرا کتا غوښتی وې نو خامخا اخیستلي به دې وې په دې مزدوري د دې بخیلانو نه خو چې سمه مزدوري اخیستی او په کار هم د دېسې د دېسې بخیل سړي سره خو چې بیا چې څنګه دی کوي دېسې ورسره ته وکړي نو دوی نه به دې مزدوري اخیستې د الله بنده هغه وایي موږ دله خوراک نه درکوو ته نږدې دیوال دې راواچوه اوس هغه جوړی او ځان دې ستړی قال ویاغه خضر علیه السلام هذا فراق بیني وبینک دا وخت د بیلتون دی په منځ زما او په منځ ستا کې خبره ختمه شو المسلمون على شروطهم مسلمانان خو بیا خپل شرطونه سرته راسي بله خبره خپل لوزونه او دلته په خپله موسی علیه السلام ویلو که ما بیا تپوس وکړو لارې به جدایي هغه ورته بس د جدایي هغه وخت راغی ما نږدې ورځو کې په عامو درسونو کې که تاسو ته یاد یو قرآني مجلس په نوم باندې مونږ خبرې کولې او ما دا ځای ذکر کړی چې هر بیلتون او هر فراق داسې نه وي چې د دوی د یو بل سره محبت نشته کله هغه بیلتون ضرورت وي کله هغه فراق او جدایي هغه ضرورت وي خو د هغې دا مطلب نه چې د دوی د یو بل سره مینه محبت نشته سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا زرد چې خبر بدی کم په حقیقت داغه خبرو چې طاقت نه لرو تا په هغې باندې د صبر کولو ها خبرو مدي داسې نه بیا لاړ شي او دغه کیسه بیا خلکو ته کوي چې د یو کس سره ملاو شوی وم او کښتۍ یې سوری کړه ماشوم یې مړ کړو او حقیقت به تا ته نه معلوم دلیل دی چې د پیغمبرانو سره د غیب علم نشته که د غیب علم ورسره وی نو موسی علیه السلام به انکار په ده باندې نه کولی رد به یې نه کولی په دې خبرو به نه غوسه کېدی ځکه چې هغه ته به حقیقت معلوم او راشه دا بعض وی زمونږ پیر صاحب ته زمونږ د پیر صاحب سره د سبا علم دی د ده پیر به څه د موسی علیه السلام په مخ کې او د ده د پیر به څه علم د موسی علیه السلام د علم په مقابله کې د موسی علیه السلام په شان شخصیت په غیب ونه پوهېږي نو بل څوک دی چې هغه به په غیبو باندې پوهېږي اما السفینه هر چې کښتۍ وه فکانت لمساکین نو دا د غریبانانو دپاره یعملون فی البحر چې مزدوري کوله په دریاب کې فاردت ان اعیبها نو ما اراده وکړه چې عیب جنه کم هغه وکان وراءهم ملک ځکه چې و اخوا د دوی نه یو باچا یأخذ کل سفینة غصبا چې نیوله به یې یا اخیسته به یې هره روغه کښتۍ په زور سره الله اکبر ناشنا حقیقت دی ظاهره کې قصه څه وه اوس دلته حقیقت وه دا د مسکینانو وه او ځکه ګوره په عربۍ کې یو وي المسکین یو دی فقیر علماو منځ کې اختلاف دی چې دا فقیر ډېر غریب دی او که دا مسکین ډېر غریب دی نو راجحه دا ښکاري والله اعلم زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دی چې فقیر ډېر غریب وي فقیر ډېر غریب وي ولې دلیل به څه دی اوس دا مسکینان دي غریبانان دي خو کښتۍ ورسره شتي مزدوري کوي معنی فقیر هغه دی چې د هغه حالات د مسکین نه هم ډېر خراب دي
او مسکین هم غریب دی خو څه نه څه ګزارې کېږي. موږ ورته پښتو کې مسکین وایو، ها په عربۍ کې څه شی دی؟ مسکین. دا بعض د عربۍ ټکي موږ په پښتو لهجه کې وایو، داسې نه چې یو سړی راپاڅي چې دا نو المسکین دا په عربۍ کې دی، موږ ورته څه وایو؟ موږ ورته مسکین وایو. کس راغلی مسکین وایو، دا موږ پښتو کې لګیا یو. نو دا یو فایده پکې مې یاده ساتئ. داسې راځي چې دا کشتۍ د لسو وروڼو وه، د یو کشتۍ د لسو وروڼو وه چې بعض تاریخونو کې راځي. 15 وروڼه په دې کشتۍ کې به مزدوري کوله او رزق یې ګټو. 15 دې کې مزدوري کوله او 15 داسې بیمارانو چې هغوی د مزدورۍ کولو نه بس کور کې پراته وو. نو دې 15 به مزدوري وکړه، نو هغه 15 به ورسره هغوی به مو وخوړه. په هغه وخت کې یو باچا و چې هغه دا ظلم کو چې له چا کشتۍ به روغه وه نو هغه به یې ترې اخیسته، په زور به یې ترې اخیسته. نو ده ورته وویل دا چې ما عیبجنه کړه که نه، نو ما چې هغه باچایي ویلي نو هغه به وایي چې دې کې خو سوری شوی دی، دا کشتۍ زموږ نه ده پکار. نو دوی ته به دوی دا کشتۍ پاتې شي، نو ځان له به چېرته څه خوراک رزق ګټي. دې کې یو بله فایده راووته چې لازم 2 نقصانونه کولي، مخې ته 2 خبرې دي او په دواړو کې څه دی؟ تاوان دی. نو هغه تاوان وکړه چې هغه لږ دی. یو تاوان دا دی چې مکمل کشتۍ باچا والي، علم دی. بل تاوان دا دی چې لږ سوری پکې وشو بیا به یې جوړ کړي. کم تاوان لږ دی؟ د کشتۍ کې سوری کول، ځکه چې دا خو لږ تاوان دی، بس یو ټوټه راواله د لرګي ویې لګوه، خو که باچا واغسته نو خو ټوله لاړه کیسه ختمه شو. واما الغلام او هر چې هغه هلک و فکان ابواه مؤمنین، نو مور او پلار د هغه مؤمنان، فخشینا نو ویرېدو موږ ان یرهقهما چې وابچوي دې دواړو لره طغیانا وکفرا، په سرکشۍ او کفر کې. دغه هلک قصه راته هم کوم. دغه هلک چې کوم و د ده مور پلار ډېر نیکان خلک وو، ډېر نیکان. او دا زوی چې دی په مستقبل کې د مور پلار یې هم په سرکشۍ او کفر کې وراچول، دا ډېر بد عمله به کېدو. نو د دې یېرې نه مې هغه مړ کړو. اوس دا علم خو کېدی نه شي چې د خضر سره د خپل طرف نه وي. دا علم ول چا ورکړ؟ دا ول الله ورکړ. فأردنا أن يبدلهما ربهما، نو وغوښتل موږ چې بدل کې ورکړي هغوی ته رب د هغوی خیرا من غوره د دې هلک نه زکاتن په پاکۍ کې یا په پاکوالي کې، واقرب رحمه او ډېر نږدې په مهرباني کولو کې. ما دا غوښته چې الله رب العزت وله د دې بچي په ځای بل ورکړي، نو هغه به پاکي، ډېر به پاکي. پاک به څه مطلب دی؟ پاک به د ګناهونو نه، د کفر نه، د شرک نه. او بل دا چې د مور پلار سره به د هغه معامله د مهرباني او د شفقت د دې د لاسه ما مړ کړه. او حدیث کې هم دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع یوم طبع کافر. په تقدیر کې دا لیکلی شو، الله ته پته وه د مخکې نه رسول صلی الله علیه وسلم چې دی به کافر، الله ته د مخکې نه پته. نو که دی پاتې شوی وی او لوی شوی وی، نو دا هم د الله په علم کې و چې دی هم دا مور پلار هم دی په دې کفر او په دې ګناهونو کې وراچي. نو ځکه دی راولګېدو، هغه یې مړ کړو. او داسې ویلی کېږي چې همدغه ورځو کې چې دا ماشوم دا هلک مړ شو، نو د دغه زنانه چې د ده مور وه د هغې یوه لور وشوه، او د هغې لور نه بیا یو پیغمبر الله پیدا کړو. د هغې لور نه الله یو پیغمبر پیدا کړو. او چا داسې ویلي دي لکه امام ابن جریج رحمه الله، وی په کومه ورځ چې دغه ماشوم مړ کړی شو، نو څه وخت بعد دغې ته نږدې الله رب العزت دله بل زوی ورکړو، دغه کس
اوس یو ناشنا قصه به ته ذکر کومه. امام شوکاني او امام ابن ابي شیبه هم دا اثر راوړی دی چې په دې خوارجو کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو چې په دې جنګ کې د ماشومانان وجل څنګه دي. نو هغو له ډېر ناشنا جواب ورکړو. دې کس ته ووایي چې دا سوال کړی. هغه وویل عبدالله ابن عباس ته ووایي چې دا ماشومانان سړی وجري که نه، حالانکې جنګ کې د ماشومانانو د وجلو نه من راغلی، د زنانه به نه وجري، ماشومانان، بوډاګان. دې ده تپوس کوي چې که موږ د ماشومانان وجرو. نظریه د خوارجو. نو هغه ورته ووایي که ته خدرې، داسې ورته ووایي که ته خدرې او تعرف الکافر من المؤمن، او په مستقبل کې ته پېژنې چې کوم یو به کافر او کوم مؤمن بیا خو یې وژنه، بیا خو پې شروع وکړه. که خدرې بیا خو یې وژنه، ځکه چې بیا خو به تا ته پته وي چې دا ماشوم په مستقبل کې کافر دی او که مسلمان دی. او که دغه علم د سره نه وي نو رسول صلی الله علیه وسلم د ماشومانانو د وژلو نه منع کړې ده. نو دی چې دا ماشوم وژلی دی، دی په دې خبره. واما الجدار، او هر چې دیوالو، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، نو د پاره د دوه لکانو یتیمانانو په ښار کې. وكان تحته كنز لهما، اولاندې د هغې نه خزانه د دواړو. وكان ابوهما صالحا، او پلار د هغوی نیک عمله. دا دیوال چې ته ماته وایې چې تا به بې مزدوري اخیستی وې، نو دا په دې ښار کې دوه هلکان دي یتیمانان د هغوی، او د دې دیوال لاندې یو خزانه ده چې دا د دوی پلار ساتلې وه د دوی دپاره، او پلار د دوی ډېر نیک عمله و. نو د دې نه دا فایده راووته، او محسوس پیر مخکې هم بیان کړی دی چې کله ته نیک عمله یې که نه، او د الله د دین او د الله د پولو لحاظ کوي، نو هېڅ غم مه کوه. که ته مړ شو د دنیا نه لاړې، نو رب به ستا د مال هم حفاظت کوي، رب به ستا د بچو، ستا د بیبي، ستا د خپلوانو به حفاظت کوي، ځکه چې تا د هغه الله د حدودو حفاظت کړی دی، تا د الله د هغه پولو ساتنه کړې ده. رب العالمین به ستا د بچو ساتنه کوي، نه به یې ضایع کوي، نه به ستا مال ضایع کوي، نه به ستا بچي ضایع کوي، نه به ستا خپل خپلوان چې ته پې یېرېږي هغه به نه ضایع کوي. وکان ابوهما صالح. او بلکې دې باره کې یو اثر هم داسې راغلی دی چې رب العزت هغې کې داسې دي چې الله رب العزت حفاظت کوي د نیک عمله سړي او د هغه د بچو د هغه د مرګ نه بعد، د هغه د مرګ نه بعد. او داسې ډېر ما سره ټیم نشته، یو څو منټه پاتې دي چې دا قصه ختمه کړو. یعنې ما راته مثالونه بیانول چې د امت کې کوم مشهور علما او امامان او نیکان خلک تېر شوي، او که ډېر داسې دي چې دوی واړه و پلارانې مړه شوي دي. چا دا ماشوم دې مرتبې ته راورسو چې د هغه نه لوی امام جوړ شو، چا دا ماشوم دې مرتبې ته راورسو چې د هغه نه یو غټ سړی جوړ شو. خو همدقه خبره ده، وکان ابوهما صالحا. دا خزانه وی لاندې پرته وي. دوی چې کله دا خزانه کولاو کړه، یو اثر کې داسې راځي عبدالله ابن عباس نه امام بزار راوړی، داسې د فایدې لپاره یې ذکر کوو. وایي دوی چې کله دا خزانه کولاو کړه، د یتیمانانو دا خزانه چې هغوی راواغېسته کولاو کړه، پلار یې نیک عمله سړی، نو په هغې یو تختۍ پرته وه د سرو زرو، او په هغې کې څه نصیحتونه لیکلي وو. نو چې تختۍ راواغېسته، په هغې لیکلی شوي بسم الله الرحمن الرحیم. زه تعجب کوم د هغه چا په باره کې، ګوره دې خبرې ته، زه تعجب کوم د هغه چا په باره کې چې په تقدیر ایمان لري او بیا هم په غمونو کې ډوب پروت دی. دې جملې ته خیال دی؟ زه تعجب کوم په هغه چا چې په تقدیر ایمان لري، یعنې دا وایي چې دا څه چې دي د چا له طرف نه او بیا هم په غمونو کې ډوب پروت دی، ځان یې لیونی کړی. ډېره فایدهمنه جمله ده.
او عزت تعجب کو د هغه چا په حال باندې چې ښه یقیني ورته پته دی چې مرګ به راځي او داسې خوشحاله دی ته به وایي چې لکه دی به همیشه په دې دنیا کې اوسېږي او عزت تعجب کوم د هغه چا په حال چې د دنیا حقیقت ورته معلوم دی او د دنیا والو حقیقت ورته معلوم دی د ده بیا څنګه زړه مطمئن شوی دی په دې دنیا کې اخرنۍ خبره یې مې دقه لیکلې وه لا اله الا الله بس دقه خبره یې لیکلې دا یو څو خبرې او داسې بعضو اثارو کې نورې خبرې هم راځي خو بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي فاراد ربک نو وغوښتل رب ستا ان یبلغا اشدهما چې ورسي دواړه ځوانۍ خپلې ته ویستخرجا کنزهما او راوباسي خزانه خپله الله دا غوښته الله غوښته چې دا دواړه زلمي شي او دا خپله خزانه راوباسي روغ رمټه نو ځکه ما دا دیوال جوړ کړو رحمة من ربک د وجې د مهربانۍ د رب ستا نه د الله مهرباني وه په هغوی باندې او د هغوی په پلار باندې وما فعلته عن امري او نه دی کړی ما دا کار په خپل حکم سره خبره واضحه شو کیدای شي چاته اشکال چې دا خو د سبا علم دی او دا د خضر علیه السلام سره څه کوي چې دا لږ کافر دی په مستقبل کې او مور پلار به تنګوي او دیزی کې خزانه پرته ده دې خبرې علم د سره څنګه ونو جواب وشو چې دا ما په خپله مرضي نه دي کړي دا خو الله ماته ویلي ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا دا حقیقت ته دا خبرې یا دا خبرو چې طاقت نه لرو تا پاګې باندې د صبر کولو ډېر لنډ سفر د علم بې زر ختم شو یعنی اوږد شوی نه دی خو درې خبرې پکې راغلي دی او سفر ختم شو امام بیهقي یو روایت راوړی دی یو اثر وی بیا موسی علیه السلام ورته وویل سیده زه به لاړ شم لکه چې موږ خو راغلي دغې دپاره چې تا نه یو دوه ټکي زده کړو او هغه ما زده کړو او دا خبر راته م الله وښوه چې په دې ځمکه داسې خلک شته چې د هغوی سره داسې علم دی چې ما سره نشته نو د خضر علیه السلام ورته ووایي نه د موسی علیه السلام ورته ووایي و یو خاص وصیت خو راته وکړه دا د نیکانو خلکو ژوند دی یعنې څوک د چا نه نصیحت غواړي ته خو دې ته سوچ وکړه که نه موسی علیه السلام نصیحت غواړي د چا نه د خضر علیه السلام حالانکه ته غوره دی هسې تا چېرته یو عالم ته یو نیکعمله سړي ته داسې ویلي چې ما ته نصیحت وکړه خفه نه شي داسې نو غوسه شي چې زه به چاته سم چې ما ته نصیحت وکړه موږ خو په دې تمه پراته یو چې څوک راشي او زموږ نه نصیحت وغواړي دا ادب په هغه چا کي چې هغه کې عاجزي دا خبرې کول ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی نو بیا سوچ کوو چې موسی علیه السلام په شان سړی کوي وی ما ته وصیت وکوي هغه ورته وایي چې کن نفاعا ولا تکن ضرارا همیشه خلکو له فایده ورکوه چاله نقصان ورنکړي دا نصیحت په زړه ولیکه نصیحت ته خضر علیه السلام چاته موسی علیه السلام ته وی همیشه خلکو له فایده ورکوه چاله نقصان ورنکړي کن بشاشا ولا تکن غضبانا هر چا سره چې ملاویږي چې په مخ باندې دې مسکایي دا غوسې موسې مه کوه دا یو نیم سره چې میلاو شي نو ته به سلام واچې د هغه سلام جواب بدلم کیدای شي در نه کړي او که درې کړي نو ته به وایي چې دلته دې ګزار را باندې کوي نو په خپل سلام باندې به ستومانه شي چې ما ته چا ویلي چې اوس به ده باندې سلام اچوم او په خیمانه به یې چې الله تپوس به دې ته وکړي او دی به داسې بلکل خرش پرش به ته وایي چې بس یو کم سړي وجلي دي او سلام کیدای شي زه شم یا ته به وایي چې چېرته دا رزق دی مال راکوي یا زه راته په کنډر کې نه
لکه لږه ګزاره کوه که په ارام ښکلي اخلاق ساته د الله بندګان دي الله پې مین دی الله د بندګانو سره داسې معامله کوه لکه څنګه چې الله خوښوي د دې خپلو بندګانو دپاره بله یې ورته دا وویې او ته ورته ډېره ناشنا خبره وکړه ولا تعیر امرأ بخطیئته او که د چا نه چېته ګناه وشي که نه نو د دې ګناه د لاسه ده ته بیا په سپک نظر داسې مه ګوره چې ته د سپکاوی کړې معنی کوشش دا وکړه چې دی دا ګناه پرېږدي او بل ګناه ترې وشوه انسان دی توبه یې ویستې ده اوس سره په مخه په هغه پورې خبرې کوي او یادوي دې کې دننه دا خبره پرته دننه کیدی شي دا ګناه سبا له ته چې پورې نن خاندې ته پکې واقع شي دا خبره یاده کوي ګورې بعض وایي ته به پخوا نشې کولې دا د خندا خبرې خو نه دي صحیح ده اوس یې توبه ویستې ده کیدی شي دې ګناه کې ته پرېوځې ګورې ها اخرنۍ یې ورته دا وویل وابکي على خطیئتک یا ابن عمران او د عمران زویه په خپلو خطاګانو باندې جاړه نصیحت چا ته دی موسی علیه السلام ته دی موږ خو به ډېرې جړاګانې کړي موږ خو ګناهونه دي موږ خو بېخه جړاګانې کړي نو ته وی د عمران زویه دی چې موسی ابن عمران دی پلار نوم یې واغوستی د عمران زویه په خپلو خطاګانو جاړه او حدیث کې د مؤمن دا شان راغلی دی چې دی په خپله خطا او په خپله ګناه باندې دی جړا کوي سبا به انشاءالله بیا د ذوالقرنین چې کومه قصه الله رب العزت ذکر کړې ده هغه به ده په درس کې بل درس د بل مولوي صاحب لګولی ها سبا به انشاءالله شروع کوو د 83 نمبر آیت نه الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د علم د زده کولو الله دې موږ کې عاجزي پیدا کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د خضر علیه السلام په دې نصیحت باندې عمل وکړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد